نکه د پکتیکا په جنوب کې هغه پرته ولسوالۍ ده چې غرونه یې د جلغوزیو ګڼ ځنګلونه او زړه راښکونکي درې لري، خو خلک یې د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو هم بې برخې دي. دا هغه ولسوالۍ ده چې د جګړو پر مهال یې ډېری ځوانان قرباني شوي دي، خو اوس یې راغلې سولې ته د ژوند هیلې غوړېدلې دي او تمه لري چې نور به یې د خپلې سیمې د ښکلې نظارې د بم او بمبار ښکار نه جوړیږي. اوس الحمدلله یې شپې چې چیرې تللي تلای شو وبېدې که نه خدای پاک دې دغه شی یا محکم لري دغه دولت د اسلامي امارت الله پاک دې ترقي ورکړو ډېر زنه خوشحالي وي که ډېر څه یې وګړی دي که نه هغه امنیت خو ده کوریر خو ده شپې خب خو په ویاله وکړي. وایم د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول افغانستان کې امن قایم شوی دی، خلک خوشحاله ژوند لري. په تېره بیا زموږ خلک ډېر د خوشحالۍ احساس کوي د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره. نکه ولسوالۍ په لومړنیو کلونو کې د تیر دولت له واکه ووته، خو وخت پر وخت به ورباندې د خارجي ځواکونو له لوري شپني عملیات ترسره کېدل چې په ترڅ کې د دې سیمې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. اوس یې خلک له اسلامي امارته غواړي چې په انکشافي برخه کې دې ورته ځانګړی پام واړوي. نو د دې لپاره دا غوښتنه ده چې باید تعمیر پوخ شي او صحي تعلیمات باید شروع شي. په کلینیکي په سطح باندې شروع دي، خو باید د تعلیم ته ډېره توجه وشي، ځکه دغه یوه رونود رانه چې کله دا رونود وشي انشاءالله دغه تیاري ختمیږي. او اوس هم اسلامي امارت نه دا موږ غواړو چې موږ ته د موټر وشي، موږ ته د اسپتال وشي. اسپتال یې موږ په ملک کې هېڅ شی نشته، نه اپرېشن شته، نه داسې سهولت شته. دا کلینیک ته دلته ګلی ملی چې ورکړو په دا کې کور شته نه. ولایتي اداره وایي چې په پرمختیایي برخه کې د اسلامي امارت لومړیتوبونه هغو سیمو ته دي چې د تېرې 10 کلنې مجاهدې پر مهال یې ولسونو ستونزې ګاللې دي او په یاده برخه کې ورته کار نه دی ترسره شوی. پرتو ولسوالیو ته په تېر 10 کلن انقلاب کې تر اوسه پورې هېڅ توجه نه ورته سوې او د امارت په راتګ سره لله الحمد شروع مو هم کړې ده او کوشش مو هم روان ده چې په دغو لرو پرتو ولسوالیو کې هغه خپل خدمات ترسره کړو. د ویلو ده چې د وروستیو تحولاتو سره د پکتیکا په هیڅ ولسوالۍ کې د جګړې او ناامنۍ خبر نه دی ورکړل شوی.